مهاجرین او د ټول مظلوم ملت د څوک مظلوم د داور صاحب وو کې پاتې کړي جناب داور صاحب زه دغه څوک ټکي کې دا موضوع تاسو ته بیانوم چې موږ دوه رقم مهاجر یو یو هغه مهاجر چې سابق د راغلي وو او مشل کال او دیرش کال پکې سوي دي او یو دغه موږ مهاجر چې په 2021 کال نه راغلي د اگست د 15 د اگست 2021 نه راغلي هغه د موږ د دوستان دي موږ ته احترام درو د موږ افغانان دي موږ سره مشکل نه لرو ولې دغه مهاجر چې په 2021 کال نه راغلي دغه کسان چې دایم نه پاتې کیږي او دلته دوی راغلي څو وخت د خپل کیسونه پروسس کړي او خارج ته روان دي مونږ ټول یو غټ مشکل لرو دوستان د ما غاوري زموږ د ویزو په اړه کې مونږ دلته دوستان چې افغانستان راغلي دي څوک فاميلي ویزټ باندې راغلي دي ویزا اخیستل او څوک میډیکل راغلي دي او یو کم تعداد هم په بزنس ویزو باندې راغلي دي دا څه د تاسو حضور ته وړاندې کوم هغه دوستان چې په فاميلي ویزټ باندې راغلي دي هر نفر $1200 ورکړي دي بیا یو ویزا اخیستل $1200 نه جګ او هغه دوستان چې په میډیکل ویزا باندې راغلي دي میډیکل باندې تقریبا 80% دي هغه $400-500 ورکړي دي په دې خاطر میډیکل ویزا اخیستل نسبتا ارزانه و اوس هم دغه پاکستان کې صرف د موږ د وخت چې پر اساس د مشکلات په دې کې دي چې موږ د خپل ویزو تمدید سره ډیر په مشکلات سره مواجه یو خصوصا هغه کسان چې میډیکل ویزا لري دوی ویزه اول نه تمدیدېږي بیا که تمدید شي یو تعداد موږ ته کمیشن کاران وایي په افغانستان کې فکر کوم چې دلته پاکستان دلالان وایي یا ډیلران ورته وایي دا څه موږ لپاره مشکلات پیدا کړي دي که هغه اصلي اصول ته هغه د نظام ته شاید یو $10 زه فکر کوم چې پیمنټ لري مګر موږ ورته $50 او $100 له موږ اضافه اخلي تاسو هغه موږ ویزې پروسس کوي بیا موږ ته یو میاشت وخت راکول کیږي او بعضې وخت موږ اول چې اپلای کوي وزره کارداري له موږ اخلي بعضې هغه هم بیرته ریجکټ کیږي دا مشکلات ډیر زیات دي جناب داور صاحب ډیر زیات مشکلات دي موږ صاحب تاسو نه یو خواهش لرو چې دغه خصوصا د موږ غټ مشکل به حل شوی د ویزو په پروسس کې او څوک خپل ویزې ته د خپل ویزې نوي کوي له تاسو سره یو سره همکاري وکړي د موږ غږ د محترم پارلمان ته او محترم مشران د پاکستان ته ورسوي صاحب دغه سهولت موږ ته راکړي صاحب موږ دغه مکتب د موږ د یو دوست په نام د هاشمي صاحب دغه مکتب جوړ کړی د 400 شاګردان لري دغه ټول شاګردان ته فیس نه ترې نه اخلي چې مهاجر په ډېر بد حالت کې دي فیس نه ترې نه اخلي دغه استادان ټول چې راغلي دي یا د مونږ خور ده یا د مونږ مور ده یا د مونږ لور ده دا کسان چې تناسب په وړیا ډول په مفت درس ورکوي مګر هم بیا هم دغه یو میاشت کېږي دا مکتب رخصت ده په دې خاطر دا خلک ویزو مشکلات لري صاحب دا صاحب زه فکر کوم ډېره لویه جفا به وي چې دلته زموږ 400 ماشومان 400 شاګردان درس وایي او د ویزو د مشکل له خاطره د استادان نه شي راتلی او دا مکتب رخصت ده صاحب زه په نمایندګۍ د ټولو مهاجرینو چې باید 2021 نه دلته راغلي دي زه ټول شکول دا خواهش کوم او ټول ته تاسو اطمینان هم درکوم موږ ټول قانون اساسي د پاکستان ته احترام لرو چې دلته ژوند کوو موږ هیڅ وخت داسې کار نه کوو چې په تضاد د قانون اساسي یا په اصول د پاکستان په قوانینو کې چې موږ دلته یو او دا که څوک دا کار کوي هغه غلط خلک دي هغه نمک حرام دي صاحب موږ خپل ژبه کې هغه ته نمک حرام وایو موږ ټول اصول د پاکستان منو هغه د پاکستان هغه شی موږ هیڅ وخت څوک نه اجرا کوي بیا څوک طرفدار نه دي چې پاکستان د ملي منافع په خلاف اوسي موږ ټول دیو د ژمن خلک یو او دا صاحب دغه مشکلات د موږ چې دي دا غواړو چې تاسو د موږ د مشکلات مشرانو ته ورسوي او د پاکستان مقاومت ورسوي او دغه کې د موږ سره عاجل ضرورت لرو صاحب او حتی یو پیشنهاد لرم که هغه به ډېر وخت ولري که یو خاص کارت ورکړل شي دغه مهاجر چې باید 2021 نه راغلي دي ساده هم د پای حال کې ویزا نوي کوم باید 3 میاشتې یو کارت ورکړل شي دا شناسایي شي ځکه ډېر دوستان دغه مهاجرینو په خارج کې دي هغه سپانسرز کی ورته وایي هغه پروسه ورته وایي چې باید مهاجر کارت ولري یو شی ولري چې ثابت شي دغه شی چې تاسو توجه غواړم چې دغه موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي او دغه د مشکلات مقامات ته ورسوي صاحب او د ټول نه مهم صاحب دا موږ دوستان راغلي په میډیکل ویزا راغلي دي هغه ویزا دلته تمدیدوم د هر کس نه تقریبا 1,000 یا 2,000 کلداري یو مصرفيږي وزره چې اپلای کوي مصرفيږي هغه په 3 میاشتو کې ختميږي 3 میاشتو کې فقط 3 میاشتې وخت لري دغه صاحب کشپات میاشتو یو کال ته بدل شي دا موږ سره لوی همکاري کړې او نو صاحب دا خلاص مشکلات ما ویل صاحب برادرها خو هر کسی که کدام چیزی اگه پیش من مانده باشه کدام چیزی میخواین که به داور صاحب بگیم که صدای ما را چون من اولم گفتم داور صاحب کسی است که دائم تا جایی که ما تحقیق کردیم در میدیا و سوشال میدیا اشک مظلوم پاک کرده و کسی بوده که دائم با مظلوم با مهاجر کمک کرده خداوند خیرشان بده که اینجا آمده پیش ما اینجا آمده و اینجا هستن امرای ما اگه کدام کسی کدام پیشنهاد داره کدام گپ داره اصلا مانده باشه
اما تو با واضح به شکل خلاص برای ما بگین که به حضورداشت داور صاحب ما بگوییم و امیر به مقامات بالا برسان. جناب میوند صاحب، ما باورم نیست که مشکلات افغانان شما بسیار نکاتی را که لازم بود گفتین و مشکلات مشخص است، بسیار زیاد است. خود داور صاحب باورم نیست که با جزئیات دنبال کرده. ما فکر میکنم که اگر هر چی ما بگوییم مشکلات روشن است. تنها چیزی که به ما زیاد اهمیت داره که داور صاحب چی توانایی داره، چی میکنه، برای ما چی کاری کرده میتونه. ما بیشتر شنونده و صحبت‌های اینا علاقه‌مند هستیم. بالکل. داور صاحب دی وایي چې دغه ټول موضوعات چې داور صاحب حتما چې ټول په جریاناتو کې ده دایم څه کولای شي موږ به دوی نه یو څوک خبرې واورو. نو صاحب داور صاحب دغه یو شی بل تاسو د خپل چې څه هم کیسه ده څه هم مسله ده ټول ماته بیان کړه. یو خدا دې نه مونږ پر نه خبرو دي دین علاوه چې څه کیسه یې کنه نو بیا مونږ خپل خبرو چې په کم کې مونږ څونه مرسته کوي شو څه د دې حل. داور صاحب میرا دوستا بدری بگویم کسی که پشتو نمیفهم بدری بگویم بدری داور صاحب میگه هر مشکلی را که ما داریم ما تا اندازه زیاد مشکلات شما را ما میفهمیم که چه مشکلات است. کدام مشکلات اضافه که ما نفهمیم و شما کدام مشکلات را ندارین برای ما بگوین که ما بگوییم که هم به بالا به مقامات برسانیم ما هم براتون بگوییم که ما چی قدم میتونیم. دیگه قایص که بزرگوار گلی هستن داور صاحب یو مشکل هم دلته مونږ بل لرو کنه مشکل نه ده فضل خدای خبر ده. هغه څوک چې بعد له 2022 دلته راغلي دي یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا قاضي ده یا سارنوال ده یا استاد ده. نو دا خلک دي چې دوی ټول په قوانینو باندې پیږي او دوی هیڅ وخت دوی ضرر د پاکستان ته د پاکستان دولت د پاکستان ملت ته نه رسیږي او موږ په عمومیت کې د پاکستان له ملت نه عام خلکو نه ډیر زیات خوشاله یو. موږ د بار فقط دغه مشکلات د ویزې ډیر زیات دي جناب داور صاحب. دغه مشکلات د ویزې تمدید د ویزې نو زه خود دغه نه پیغام دوستان از پیشوا کدام نقطه مونده باشه خواهر ما چیزی میگن. بله من میگفتم که سلام دارم برایشان از ما تشکر میکنم که بالاخره ما رو حمایت کردن. فعلا کشور ما حالاتی داره که خود شما از ما واضح‌تر خودشان میفهمن که کشور با کی حاکمیت میکنه و چی حالات داره کشور ما. نه ما از مجبوری مثلا مهاجر یا مسافر شدیم به پاکستان آمدیم پناه آوردیم. پس بنابراین اینا از ما که مثلا پذیرایی باید بکنن و مهاجرینی که از سابق قبلا اینجا بوده اون خود جدا بگذارن و مهاجرینی که فعلا آماده قضیه بودن موضوع ما گفتم سید موضوع وکیل مدافع بودن خود دوباره برش بگیم چی مشکل نیست. یعنی وکیل مدافع بودن اونا آمدن. اونا از ترس چی آمدن؟ از ترس مجرمینی که مثلا قبلا محاکمه کرده بودن اونا آمدن. از ترس خود طالب آمدن و فعلا شرایطشون خیلی بد میباشه. اگر اونا رد مرز بوده به افغانستان دوباره اونا چی خواهد کرد؟ پس مرگ تجربه میکنن. نه و این پاکستان هم که هستیم هر لحظه ما مرگ تجربه میکنیم. من به چی میگم مادر جان پشت سودا نرو که پلیس دور میگیره. ما برای از چی جواب بدم؟ چون مشکل ویزا داریم ما و کسانی که کیس پی1 دارن پی2 دارن یا مثلا دیگه کسا دارن اونا میبینین که نامه حمایتی هم که یعنی دریافت کردن پلیس پاکستان پور قبول نمیکنه. صرف میگه کسانی که ویزا دارن. و همکارای ما که ویزا داشتن من شخصا میگم با مستند به شما میگم همکارای ما که ویزا داشتن متاسفانه یک هفته یا 2 هفته یا یک ماه ویزایشون بوده اونا رو بردن با متحد پلیس میگن اینا نمیفهمن چی میگن و ثانی بردن و بالاخره اونا آزار اذیت هم کرده بودن. پس باز اعلام کرده بودن یعنی رها کرده بودن و گفته بودن ویزا تمدید کن. خب یک ذره بودجه ما ندارم بیخیال حالت روحی و روانی ما بالکل ما خب مادر هستیم نی بالاخره کارمند بودیم کار کردیم پاکستان خراب شده. ما از اینا میخوایم که حداقل ما رو حمایت کنن و اگر اینا ما رو دوست ندارن که به کشور اینا باشیم بود و باش کنیم خب بیاین با خود یونیسیا دفتر شارک ما پیشنهاد بدیم برای از اینا صحبت کنن. نه اینا صحبت کنن به کشور به دفتر شارک که زودتر کیسه از اینا پیگیری کنیم. ما به زو مهاجرینی که از قبلا 30 سال 40 سال که زندگی میکردن بدون کدام هدف بودن ما به اونا کار نداریم. اونا خو اینا واقعا راست میگن که باید مدرک داشته باشن، باید مثلا ویزا داشته باشن، پاسپورت داشته باشن یا شناخت کارتی که بر اساس قانون اساسی خود از اینا که اینا میگن. ولی ما که بیچاره این ما خب دشمن داریم به اصطلاح و دشمنان هم بالاخره به افغانستانن یا مجرمینی بودن که ما محاکمه کردیم. من خودم شخصا سارنوال بودم و همکاران دیگه که سارنوالا هستن یا کسانی بودن که طالبایان فعلا خب خود ما شخصا یعنی دشمنی دارن. خب ما نمیتونیم وقتی ما رد مرز کنیم ما ویزا نداشته باشیم ما باید چیکار کنیم؟ من از اینا خواهش میکنم یا دفتر شارک صحبت کنین یا که کیسایی که مثلا یک امسال از اینه خود کمپانی‌ها صحبت کنن خود مؤسسات صحبت کنن که کیسه از اینا زودتر پیش ببره کشور ما تقلیه کنه ما از دست از اینا راحت باشیم مهاجرین هم راحت باشن و بیشتر از این ما نمیتونیم آزار تحمل کنیم. نه ما به کشور خود خواهیم مورد آزاری به اینجا مورد آزاری. تشکر. آره محترم. جناب داور صاحب موږ د خور ویلي خپل مشکلات بیان کړل. چې اکثرا مهاجرین هغه کسان دي چې لایران و قاضیان و سارندوالان و لایران و وکیلان و
تاسو دلته راغلي دي اول خو موږ تاسو ته تشکر کوو منندوی یو چې موږ تاسو مېلمه پالنه کوي دا اوس موږ دلته بعضې د ویزې مشکلات لرو که موږ بیرته لاړ شو دا وایي زه خپله په حساب لایار وم څارندواله چې موږ ډېر خلک دا څوک چې په هغه وخت کې نظام کې محکمه کړي وو په نظام کې وو هغه اوس په قدرت کې هغه د موږ لپاره مشکلات پیدا کړي موږ ژوند په خطر کې ده او موږ هم نه غواړو چې دلته ډېر پاتې شو که تاسو امکانات لري او تاسو دا کولی شئ دغه د یونیسیار دفترو سره وغږېږئ دا څوک د کیسونه زر زر پروسس کاندي او یو بله ډېره مهم موضوع جناب داور صاحب د اکثره خلک چې د کیس لري دې ټولو له بعضې سفارتونه ایمیلونه ریسیو کړي دي چې ډېر واضح ویل شوي دي چې خلکو دا کیسونه په پروسس کې دي اما د پاکستان پولیس هغه نه مني په دغه باره کې تاسو همکاري وکړئ ځکه چې دا ډېر مهم شی ده وایي زه خپله یوه مور یم که نه زه بیرون نه شم وتلی د ما ماشومان مشکل سودا غواړي ما ته وایي زه د پولیس له ډاره بیرون نه شم وتلی د ما ویزه ختمه شوې ده او زه بله لاره هم نه لرم د ما ویزه تمدیدېږي نه یا مشکلات لرم که نه که مې پولیس ونیسي شاید بېرته مې ولېږي شاید د ما ژوند په شاید نه دقیقا د ما ژوند په خطر کې ده نو دغه چې صاحب چې د تاسو دغه ویزه شته شما خانم محترم ویزه دارین؟ ویزه گرفتیم که مجبور هستیم. نه ویزه ختمه شد خلاص است دوی سابقه ویزه خلاصه و دارن سیم په ډیرو مشکلاتو باندې د کمیشنګاران دي چې پیسې او ډالر لري او د ما لپاره د ویزه تمدید کړل خو د ما باندې ډیر خلک نور دي د ما باندې ډیر خلک نور دي چې پیسې هم نه لري بیچاره هم د امکانات هم نه لري بیرته افغانستان ته نشي تللی او دلته ژوند هم په خطر کې ده او په افغانستان کې ژوند هم په خطر کې ده دلته ژوند نشي کولی دوی باید څه وکړي چې تاسو همکاري غواړو تاسو توجه غواړو تاسو دقت غواړو دا موږ اوس وایم دا اتیا سره دغه مکتب جناب داور صاحب 400 ماشومان درس وایي په فری ډول هغه سړی مشري کوي هاشمي صاحب مشري کوي له خپل جیب نه له خپل ډوډۍ نه له خپل موټر نه د خپل ټول شی پرېښي دي دلته د خلکو لپاره یې حساب ته یو زمینه برابر کړې د ما اولاد زوی وراره فامیل دلته درس وایي په ډېر بېچارهګۍ کې او دغه استادان دلته ویني دا اتیا فیصده ویزا نه لري ویزې لري په ویزه راغلي دي ویزې ختمې شوي دي ویزې ختمې شوي دي یا په پروسس کې دي اپلای هم کړی ده ټریکینګ آی ډي هم لري خو په سیستم کې نه راوځي په دې خاطر دا مکتب اوس آف ده یا تعطیل ده یا رخصت ده مشاوران ټول بې درسه او بې سبقه پاتې دي په دغه باره کې د تاسو همکاري غواړو دا خو یو علمي ځای ده یو ځای دلته ماشومان درس وایي تعلیم کوي او زده کړه کوي موږ سره همکاري وکړئ چې حد اقل موږ دغه مکتب خو فعال یا څوک درس ورکوي استادان راځي دلته دغه موږ لپاره یوه اسانتیا وي نو دغه مکتب رخصت ده صرف په دې خاطر چې استادان ویزې په ویزه راغلي دي غیر قانوني دي راغلي اما ویزې یا په تمدید کې دي یا په جریان کې دي ټریکینګ آی ډي لري راتللی نه شي دغه مشکلات زموږ لوی مشکلات دغه جناب داور صاحب تشکر از همگی